د پاکستان د دروازو تړل او د افغانستان مخ اړول بدیلو سیمه ییزو لارو ته. د پاکستان لخوا پر افغانستان د دروازو تړل نوې پیښه نه ده، خو د دې کار پایلې نن تر بل هر وخت ډیرې روښانه شوي دي. هر ځل چې اسلام آباد د خبرو پر ځای د سرحدي فشار تګلاره غوره کړې ده، افغانستان نه تنګوي بلکې د خپلې سیمه ییزې پالیسۍ د وابستګۍ جوړولو او بې ثباتۍ اصلي څیره لا څرګندوي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې دا زده کړي دي چې خپل تجارت د یوه هیواد پورې محدود ونه تړي او د اقتصادي ساه اخیستو لپاره لسګونه بدیلې دروازې پرانیزي. په وروستیو کلونو کې افغانستان د بدیلو لارو په پراخولو سره وښودله چې د هیواد اقتصاد کولی شي له پاکستان څخه پرته هم پر خپلو پښو ودرېږي. د مرکزي اسیا دهلیزونه، د چابهار بندر، د ازبکستان او ترکمنستان لارې او له سیمه ییزو بازارونو سره مخ پر ځا کېدونکي نښلونې د ترانزیت او صادراتو لپاره د فرصتونو نوې لړۍ برابره کړې ده. د چابهار لاره له دغو بدیلو دروازو څخه یوه تر ټولو مهمه ده. هغه بندر چې افغانستان پرته له پاکستان څخه پرانیستو اوبو ته نښلوي. سلګونه کانټینره د همدې بندر له لارې هند او د جنوبي ختیځې اسیا هیوادونو ته لیږدول کیږي او د هیواد واردات هم په لږ لګښت او چټکۍ سره ترسره کیږي. همدا لارې سبب شوي دي چې ډېر افغان سوداګر خپل توکي د پاکستان پر ځای د ایران له لارې وارد او صادر کړي. په شمال کې د ازبکستان او افغانستان دهلیز د نوي بدلون مرکز ګرځېدلی دی. د حیرتان او مزار د اورګاډي کرښه نن د مرکزي اسیا، قزاقستان، روسیې ان تر اروپا پورې یوه دروازه ده. د تیلو، ساختماني موادو او سمنټو لیږد له دې لارې په ثبات او پرته له کوم سیاسي ځنډ روان دي. افغان سوداګر اوس کولی شي د ازبکستان او ترکمنستان له لارې خپل توکي روسیې او نورو هیوادونو ته ورسوي. ترکمنستان هم د نوو دهلیزونو په جوړولو او د ترانزیتي تړونونو له لارې مهم رول خپل کړی دی. د هرات، تورغونډي او اقینې اندخوی له لارې نن د افغانستان د سوداګرۍ نوي شریانونه ګرځېدلي دي. هغه توکي چې پخوا باید د تورخم له لارې تیر شوي وای، اوس له دغو لارو په ډیر سرعت او امنیت سره لیږدول کیږي. په لویدیځ کې د عباس بندر د افغانستان لپاره د یو اقتصادي لنګر حیثیت لري. هغه لارې چې له نیمروز او هرات څخه ایران ته نښلي پرته له سیاسي ترنګلتیا سوداګري پرانیستو اوبو ته رسوي. دا بندر د میلیونونو ټنو توکو د لیږد ظرفیت لري او داسې فرصتونه برابروي چې د افغانستان سوداګرۍ ترې ګټه اخلي. د بدیلو لارو پراختیا سره افغانستان نن ثابته کړې ده چې د پاکستان لخوا د سرحدونو تړل نه یوازې د هیواد سوداګرۍ نه فلج کوي بلکې دا د اقتصادي خپلواکۍ او د وابستګۍ د کمیدو پر لور بیایي. په مقابل کې د پاکستان اقتصاد ورځ تر بلې له نوو ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان سره د سوداګرۍ درېدل د هغه هیواد پر ګمرکي عوایدو، محلي بازارونو، ترانزیتي شرکتونو او سلګونو زرو کارګرو مستقیم ګزار دی. د هرې ورځې د سرحد تړل کېدو تاوان ویني، محلي سوداګري مخ پر زوال ده او زرګونه کورنۍ چې د افغانستان له سوداګرۍ یې روزي ګټله د معیشت له بحران سره مخ شوي دي. افغانستان نن د دغو بدیلو لارو په فعالولو سره سیمې ته روښانه پیغام ورکوي. اقتصادي ثبات د لارو په تنوع، متقابل درناوی او سالم تعامل کې دی، نه د فشار په راوستلو او ګواښ کولو کې. هره نوې دروازه چې د افغانستان د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي پخوانۍ وابستګي ورو ورو خپل ځای اقتصادي او ستراتیژیکي خپلواکي ته ورکوي.